سلام او ستړي مشئ. دا د نړۍ په 100 هیوادونو کې تر 3 میلیونو زیات تر 10 په ډیرو ژبو خپور شوی اثر دی. ليکوالۍ ډاکټر سوزان جيفرز ده. کولای شي پرېږدي جنت له ډیرې پخوا هغه وخت چې ماشومان په مکتب کې وو کالج ته د ورتللو نیت درلود، خو اوس یې اولادونه کالج ته ورسېدل لا یې نه دی پیل کړی. هغه وېرېږي او هم په دې نیت ده چې هر وخت یې ویره ختمه شوه او پیسې پیدا کړي بیا به یې پیل کوي. تل په دې فکر وي چې کله مې ماشومان له کالجه راځي غواړم هرکلی وکړم او دوی ما د خپل هرکلي پر مهال وویني، وایي که کالج بیا پیل کړم خاوند به مې پر بې پروایي او یوازیتوب شک وکړي. بې له شکه بدلون به راځي، خو دا باید د مخکې تګ پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاوند غواړي د دې د ډیزاینر کېدو خو په حقیقت بدل کړي، خو جن چې کله هم کالج ته د تګ اراده وکړي ناڅاپي په مخ کې یو څه خنډ شي او د بل ځل لپاره یې همدا خنډ هڅو ته اړ باسي، وایي کله چې وخت ومومم بیا به کالج ته ځم. دغه تګلاره د جن د ناکامۍ لامل ګرځېدلې، فکري قوه یې بې ثباته کړې او تر هغو به د ویرې دغه خنډونه له منځه یونیسي څو پورې چې یوه باثباته فکري قوه ونه لري. د جن په څیر هر هغه څوک چې دغه کتاب لولي او د مخکې تګ اراده لري دا باید د یو حقیقت په توګه ومني چې له پرمختګ سره ویره هم موجوده وي، نو سره له ویرې هیڅ هم باید زموږ د ودې پر مخ کې خنډ ونه ګرځي. یوازینۍ لاره چې د یو کار د ترسره کولو ویره ختموي دا ده چې یاد کار خامخا وکړئ. دغه خبره له پورتنیو هغو سره یو څه په تضاد کې ښکاري، خو کله مې چې دکترا کوله لومړی دنده مې استادي وه. زده کوونکي مې تر ما ډیر کوچني وو. د خپلې خوښې مضمون د عمر ارواپوهنه مې ورته تدریسوله. ټولګي ته تر تګ وړاندې به مې په ساعتونو تیاری ونیو. کتاب، نوټونه او سلایډونه مې برابرول، خو بیا هم د زړه درزا نه کمیده. په لومړۍ ورځ مې ټولګي ته د زندان په سترګه کتل. هغه د زړه دربا او د پښو لړزه مې اوس هم له ذهنه نه وځي. فکر مې کاوه دا مې وروستۍ ورځ وي، خو له نیکه مرغه دوهمه ورځ حالت هغسې نه و. کوای کیدای شي استادي مې د ټول عمر لپاره پریښې وای. ورځې تېرېدې، له زده کوونکو حالاتو او چاپریال سره اشنا شوم. ویره مې ختمه شوه او راتلونکو ټولګیو ته به له یو مارکر سره په خوشحالۍ ورتلم. دې پایلې ته ورسېدم هغه یوازینۍ لاره چې ویره مو ختموي او د ځان په اړه ډاډمن احساس در بخي دا ده چې بهر لاړ یا لاړه شه او هماغه کار چې ویره ترې لري ویې کړه. ځکه د کار په ترسره کولو مو نه دا چې ویره ختمیږي بلکې په ځان مو باور زیاتیږي، او کله مو چې د یو کار د ترسره کولو لپاره باور لوړ وي تاسې ته اسانه ښکاري او د یوې نوې موخې په لټه کې کیږئ. ټول هغه سیمینارونه او ورکشاپونه چې د ژوند په اوږدو کې مې د ویرې په اړه اخیستي دا حقیقت را په ګوته کوي چې د نوو کارونو په ترسره کولو کې یوازې زه نه بلکې ټول وګړي ویره لري. نو ټول هغه بریالي خلک چې د ژوند په اوږدو کې لوړ مقامونو ته رسیدلي دا یې د یو حقیقت په توګه منلې چې ژوند له ویرې خالي نه دی. دوی ویره سمه پیژندلې او له ویرې سره یې د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره هڅه کړې. له درده ځواک ته څوک چې د نوي کار له ترسره کولو ویریږي دا باید ومني. همدا مهال یو څوک شته چې دغه کار ترسره کوي، نو نه باید چې ویرې ته د ستونزې په سترګه وګورئ. اصلي خبره دا ده چې موږ یو شي ته څنګه د ویرې په سترګه ګورو او ویره څه ډول تعریفوو. ځینو ته ویره هیڅ معنا نه لري، خو بل لور ته د ځینو یې مخه ډب کړی. راز دا دی چې موږ له ویرې د ځواک حالت ته ځان بدل کړو. راځئ چې د ځواک په اړه خبرې وکړو. ځینې خلک ورته په منفي سترګه ګوري. دوی ځواک پر نورو واکمنۍ ته وایي چې له بدمرغه زموږ په ټولنه کې په غلطه بڼه استفاده کیږي. هغه ځواک چې زه په اړه خبرې کوم بله بڼه لري. دا په حقیقت کې د نورو تر فشار او کنټرول لاندې نه راتلل دي. زه د داخلي ځواک په اړه خبرې کوم، په دې معنا چې د نړۍ په اړه ستاسې د لیدلوري ځواک دومره دی او تاسې په خپل ژوند کې بیلابیلو پیښو ته څنګه عکس العمل ښیئ. د کوم ځواک په اړه چې زه اوس خبرې کوم تاسې ته خپلواکي در بخي. دا چې نړۍ ته موږ یوازې راغلي یو او یوازې به ځو، نو له هیڅ چا تمه مه کوئ. دا وړتیا نه ده چې د نورو لپاره څه غواړي هماغه دې وکړي، بلکې وړتیا دا ده هغه څه چې د ځان لپاره غواړي ویې کړي. که د دې ډول کړنو ځواک نه لرئ تاسې کمزوري او پر ځان مو باور لږ دی. زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې ښځې نظر نارینهو ته له یادې ستونزې ډېرې کړېږي. ډېری وخت کیږي چې نارینه باید ځواکمن وي، خو برعکس ځواکمنې ښځې په ټولنه کې ځای نه لري. یوه بریالۍ ښځه په ځان باور، مینه او مثبته انرژي لري. په حقیقت کې مینه او ځواک دواړه له یو بل سره لازم او ملزوم دي. له ځواک سره مینه کولی شي زړه ته لار پیدا کړي، خو له ځواکه پرته مینه پایښت نه لري.
هغه ښځې چې دغه کتاب لولي یا اوري د ښځېتوب او ځواک په منځ کې د خلکو د منفي اغیزو د له منځه وړلو لپاره ښه معالجه دا ده چې دغه لاندې جملې د هر سهار غرمه او بېګا 15 ځله له ځان سره تکرار کړي. زه ځواکمنه یم او د خلکو خوښیږم. زه ځواکمنه یم او ما سره مینه لري. زه ځواکمنه یم او زما خوښیږي. دغه درې جملې په لوړ اواز ووایئ. هغه انرژي چې تاسې ته یې درکوي احساس کړئ. د دې جملو تل تکرار به تاسې ځواکمن او مینه‌ناک کړي. تر اوسه به د هغه ځواک په اړه چې زه یې خبرې کوم لږ او ډېر پوهېدلي یاست. اوس راځئ په دې خبرې وکړو چې له درده ځواک ته ورځنی چارټ څنګه استعمال کړو. دلته یو شکل دی چې د درد له لوري ځواک طرف ته څو ویکتورونه تللي دي. شکل ته په کتو کېدای شي ډیری ځان په منځ کې ووینو په دې چې په ټوله کې نه ویریږو خو له خپلو وړتیاو او ځواک څخه د هدف د ترلاسه کولو لپاره پوره کار نه اخلو. یوه مشهوره مقوله ده چې وایي لاره اواره ده. دا موږ چې یو ځان ته پکې کاڼي اچو. پورتنی شکل د یوې مرجع په توګه مرسته درسره کوي چې څنګه کولی شئ دغه کاڼی له مخې لرې کړئ. لومړی له درد ځواک ته شکل رسم او د خپلې خونې پر دیوالي راوځړوئ. په هر ځل لیدو به یې د ځواکمنتیا احساس وکړئ. مثبته انرژي به واخلئ او د هغې څه په ترلاسه کولو کې به مرسته درسره وکړي چې تاسې یې غواړئ. په یاد ولرئ له درده ځواک ته یوازینۍ لاره حرکت او عمل دی. دویم له ګیلبرت کیسټستون نه مې پخوا اورېدلی و چې هغه څه چې الوزي ځان یې نه دی دروند کړی. دغه خبره مې تل خندوي. دا را په زړه کوي چې که غواړئ والوځئ خپلې اوږې له اضافي بار سپکې کړئ. په وړو خبرو پسې مه ګرځئ او مخکې لاړ شئ. دریم له درده ځواک ته شکل کې ځان ته په کتو خپل ځای وټاکئ. آیا تاسې په منځنۍ برخه کې یاست؟ کله خپه او یوازې خو کله په ځان باور احساسوئ او یا هم ځان په ښي لور کې وینئ. چیرته چې کنټرول او باور له هر څه زیات دی او یا هم دا چې له ژوند مو تمه نشته او ویریږئ. څلورم هره ورځ شکل ته په کتو له ځانه وپوښتئ چیرته یم؟ په ځان باور او د ځواک وړتیا مې ډېرېږي که نه په یو ځای ثابت ولاړ یم. پنځم تل به مو په ذهن کې د خپل لیدلوري لرل له تاسې سره د پریکړو نیولو پر مهال مرسته وکړي. که مو د کومې پریکړې پایلې ستاسې له پلان سره سمې نه وي ځان له درده مه مړ کوئ. د تجربې په توګه له دې تېروتنو کار واخلئ. موږ هر یو باید له درده ځواک ته چارټ جوړ او خپل ځان مو پکې په نښه کړو. د دې شکل د جوړولو لپاره ځینو کلمو ته اړتیا ده ځکه چې ځینې لغتونه هیله بښونکي خو ډیری هغه یې له درده ډک دي. له درده ځواک ته دلته یو چارت دی چې بیا هم د چارت په سر کې د درد له لوري ځواک طرف ته ویکتورونه تللي. د ځواک لاندې لیکل شوي زه یې نشم کولی. ما باید دا زما غلطي نه ده. دا یو مشکل وي. زه غواړم زده کړه وکړم او مخکې لاړ شم. ژوند سخت دی. زه هیله لرم. زه پوهیږم چې کولی شم. دا د زده کړو یو فرصت دی. اما د درد لور ته بیا لیکلي زه به یې ونه کړم. ما ونه کړل. زه یې مسؤول یم. دا یوه موقع ده. زه نه یم راضي. ژوند یو چانس دی. زه پوهیږم. زه به څه کوم؟ دا سخت ده. زه یې نشم کولی په ځان د باور نه درلودلو ښکارندوی دی خو زه به یې ونه کړم تاسې ته د ټاکنې حق درکوي. کله چې تاسې خپل ذهن ته د زه یې نشم کولی جمله وایئ نو ستاسې ذهن یې په اتومات ډول د یو کمزوري کس په توګه ثبتوي. ستاسې ذهن په هغه څه باور لري چې اوري یې نه په هغه څه چې رښتیا دي. کیدای شي ووایئ نن شپه میلمستیا ته نشم تللی. له همدې کبله باید د سبا ورځې غونډې ته تیاری ونیسم. خو همدغه د نشم په ویلو ستاسې ذهن تاسې د یو منفي کس په توګه ثبتوي. نن شپه میلمستیا ته نشم تللی. رښتیا نه بلکې میلمستیا ته تللی شم خو تر هغه غوره راته د سبا ورځې غونډه ده. موږ کولی شو زه نشم کولی جمله په مثبت ډول چې ذهن مو د یو منفي کس په توګه ونه پیژني ووایو غوښتل مې درشم خو د سبا ورځې غونډې تیاری راته مهم دی. زه هیلهمند یم چې تاسې به بل ځل بلنه راکړئ او زما پر دې خبرو مو خوا نه وي بده شوې. دغه جمله ځواک مثبتوالی او قدرت ښیي چې تاسې خپلو لومړیتوبونو ته څومره متوجه یاست. زه باید هم یو بل منفي فکر دی چې د نورو ټاکنو شتون ښیي خو زه یې کولی شم ډیر ځواکمن دی. زه کولی شم د فلم لیدو ته لاړ شم خو باید چې د انا پوښتنه مې وکړم. خو له بل لوري زه باید د مجبورۍ حالت ښیي چې په هر ځل ویلو یې انسان منفي لوري ته کشوي. دا زما تېروتنه نه ده. د ویرې په قاموس کې دا زما تېروتنه نه ده. د بېوسۍ پای ښیي. له دې چې قرباني شو ښه دا ده د ټولو هغو څیزونو چې په ژوند کې پیښیږي مسؤلیت ومنو. ناروغ شوم. دنده مې له لاسه ورکړه. کار مې ډیر دی. وخت نه لرم. وزن مې زیات شو.
که دې ته ورته پلمو په اړه موږ مسؤلیت ومنو، کولی شو چې د یو ښه غذایي رژیم، ورځني سپورټ او کافي خوب په مرسته د خپلې روغتیا خیال وساتو. همدارنګه که مو دنده له لاسه ورکړې وي، بلې ته له لومړۍ دندې ښه تیاری ونیسو. څومره مو چې په ځان کنټرول زیاتیږي، ویره مو کمیږي. یوه بله منفي جمله چې ویره خپروي، دا یوه ستونزه ده څخه عبارت ده. که ووایو چې دا یو فرصت دی د ترقۍ لپاره، به مو ډېرې لارې خلاصې شي. بل لور ته زه هیله لرم هغه څه دي چې کولی شو پر ځای یې زه پوهیږم کلمه وکاروو. په لاندې دوو جملو کې ډېر توپیر موجود دی. لومړۍ جمله مو خوب ته نه پرېږدي، خو دویمه هغه بیا ځواک در بخي. هیله لرم دنده پیدا کړم. پوهیږم چې دنده به پیدا کړم. زه به څه کوم؟ تر شا یوه ویرونکې چیغه لري، خو که ووایم زه پوهیږم چې کولی شم، ما ته ځواک را بخي. د بیلګې په توګه که زه بې دندې شم، نو څه به کوم؟ د دې جملې په ویلو مو ذهن ته منفي خیالونه او فکرونه راځي. خو که ووایم چې دنده مې له لاسه ورکړه، دا د ځمکې پر سر یوازینۍ دنده نه وه. هڅه به وکړم چې بلې ته تر دې ډېر تیاری ونیسم. همدارنګه د مادیاتو، معنویاتو، د ژوند د ملګري، د کورنۍ د غړي او یا هم د پیسو په له لاسه ورکولو کې مو ذهن ته منفي فکرونه او خیالونه راځي، او ذهن مو تاسې د یو منفي کس په توګه پیژني. خو که ووایو چې د زده کړو یو فرصت دی، موږ ته به ډېر څه راکړي. زه سرطان وم. دې ناروغۍ ما ته هر څه راکړل، ژوند، خاوند، فرصتونه او همدغه کتاب چې تاسې یې لولی. ما نور هیڅ هم ونه کړل، بلکې دغه سخت حالت می په یو فرصت بدل کړ او ترې زده مې کړل. په دې سره په خپلو ورځنیو چارو کې له مثبتو کلمو استفاده وکړئ. څومره چې مثبتې خبرې کوئ، په خلکو به مو اغیز ډیر وي. یوه بله اغیزناکه لاره چې انسان ځواکمنتیا ته رسوي، هغه له خپلې ارامې ساحې راوتل دي. څه معنا؟ موږ ټول په هغه چاپیریال کې ژوند کوو چې ځان پکې آرام احساسوو. که له دې چاپیریاله لرې کیږو، ارامي مو کمیږي. د بیلګې په توګه په کاري چاپیریال کې له هغه چا سره ملګرتیا خوښوو چې همزولي او درجه کې را سره یو ډول وي. که له هغو سره چې تعلیمي کچه یې له موږ سره برابره نه وي ملګرتیا وکړو، ځان ناراحت احساسوو. همدارنګه کیدای شي یوه جوړه بوټونه په $15 واخلو، خو که $100 پرې ورکوو نارامه کیږو. په یوه کوچني هوټل کې ډوډۍ خوړل خوښوو، اما په یو 5 ستوریز هوټل کې چې پیسې پر موږ وي ځان ناراحت احساسوو. هر څوک، نارینه، ښځینه، خان او غریب، د ځان د ارامۍ او تفریح ساحه لري. هره ورځ یو نوی کار وکړه، ځان د ارامتیا له کړۍ وباسه. هغه چاته ټلیفون وکړه چې په خبرو کې ورسره نارامه یې. کله په داسې بوټونو پیسې ورکړه چې معمولا یې نه اخلي. داسې هوټل ته لاړ شه چې هلته ستا په اند ډوډۍ یو څه ګرانه ده. پر ځان ګواښ ومنه. یو کوچنی خو نوی حرکت به تاسې ته مثبته انرژي درکړي، که څه هم د دې کار پایله به هغه ډول چې تاسې غواړئ رانشي. هغه ګواښ موږ د ارامتیا له ساحې لرې کوي او یو نوي لوري ته مو بیایي. دغه ګواښ زموږ ځواک پیاوړی کوي او په ځان مو باور ډیریږي. سره له دې چې ویره موجوده وي، خو هره ورځ د نویو کارونو تر سره کول موږ ته وړتیا راکوي او هغه د ګواښ اخیستلو اندازه مو ورسره ډیریږي. هڅه وکړئ چې هره شپه د خوب غیږې ته له ورتګ مخکې د سبا ورځې د نوو کارونو ګواښونو د ترسره کولو لپاره په ذهن کې یو پلان جوړ کړئ. سترګې مو پټې او داسې وانګیرئ چې دغه کار همدا اوس ترسره کوئ. هغه ټکي معلوم کړئ چې تاسې پکې ځان ناارامه احساسوئ. په څومره اندازه چې د خپل ارامتیا له ساحې لرې کیږئ، په ځان مو باور زیاتیږي. یادښت: زه د هغې ګواښ په اړه خبرې نه کوم چې تاسې ته په فزیکي توګه تاوان رسوي. زه نه وایم چې په چټکۍ سره موټر وچلوئ، نشهیي توکي وکاروئ، له بانک څخه غلا وکړئ او یا هم د چا حق وخورئ. د دې ټولو پایله زندان او یا هم مرګ دی. بلکې هره ورځ هغه نوي څه وکړئ چې ویره مو ختموي. د ځواک قوه مو پیاوړې او پر ځان مو باور او ارزښت ډیر کړئ. کله چې د ځواک خبره کوو، باید په یاد ولرو چې هر څوک داخلي ځواک او وړتیا لري. دغه او دې ته ورته کتابونه له تاسې سره د منفي ذهنیت په لرې کولو او د ځواکي ټکو په پیژندلو کې در سره مرسته کولی شي. موږ هڅه کوو چې د بلبل اپ له لارې تاسو ته دا او دې ته ورته نور ګټور کتابونه وړاندې کړو. نه یوازې دا چې موږ تاسې ته وایو زموږ اپ واورئ، بلکې کتابونه واخلئ، مطالعه وکړئ او له دغې بلا ځان وژغورئ.